په کندهار ولایت کې د اهل تشیع پر مسجد د برید تر ټولو کم عمر لرونکی قرباني خاورو ته وسپارل شو. علي میثم چې 14 کاله عمر یې درلود له خپل پلار او نیکه نه وروسته د خپلې کورنۍ دریم کس و چې په مسجد کې په چاودنه کې قرباني شو. علي میثم په دغه چاودنه کې سخت ټپي شو او له 8 ورځو بستر کېدو وروسته یې ساه ورکړه او خاورو ته وسپارل شو. په ورته مهال د کندهار ولایت شیعه اوسیدونکي د دغه برید په غبرګون کې د ځان د ساتنې غوښتونکي دي. په کندهار ښار کې خاورو ته د 14 کلن علي میثم د جنازې سپارل کېدل. علي میثم په کندهار ښار کې د اهل تشیع پر یو جومات په برید کې ټپي سو او بیا د کندهار په روغتون کې بستر و. نوموړی له 8 ورځو بستر وروسته د ژورو ټپونو له امله ومړ او جسد یې د کندهار په دې سیمه کې خاورو ته وسپارل سو. هم از ما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دي، بې دفاع خلک دي. علي میثم د خپلې کورنۍ دریم غړی دی چې د اهل تشیع پر جوماتونو په بریدونو کې وژل کیږي. د علي میثم پلار نږدې 20 ورځې مخکې په کندوز کې په ورته پیښه کې ووژل سو او له یادې پیښې یوه اونۍ وروسته نیکه یې په کندهار کې د اهل تشیع په جومات په برید کې ووژل سو او خپله دی په لومړي سر کې ټپي و. اصلا دغه ترهګریز بریدونه نه یوازې دا چې د ولس په منځ کې ویر، خشونت او وحشت زیږوي، بلکې د دې سره سره خلک اړ باسي چې له دې هېواد څخه فرار وکړي او یا هم یو خوندي سیمې ته ځان ورسوي. له بل لوري په کندهار کې سیمه ییز مسؤلین وایي د کندهار د وروستۍ پیښې 14 تنه ټپیان د درملنې په مخه ایران هیواد ته لیږدول سوي دي. او بعضې هغه مریضان چې په میرویس روغتون کې هغه ابتدایه تداوي سوې وه تر تداوي لاندې وه، نو دوی د ښه تداوي لپاره یا د دوی د تسکین لپاره دوی د ځانه سره بوتله. په کندهار ښار کې د اهل تشیع پر یوه جومات د 10 ورځې مخکې په ډله ییز برید کې نږدې 80 کسان وژل سوي او څه باندې 100 نور ټپیان دي.